میلانیا له ټرمپ څخه طلاق اخلي. د سپینې ماڼۍ د پخواني کارکوونکي او د ټرمپ منتقد ویلي میلانیا ټرمپ د ټرمپ څخه د جلا کېدلو په تمه ده. د خبر آنلاین د راپور سره سم اوماروسا نیومن د سپینې ماڼۍ پخواني کارکوونکي ادعا کړې چې د امریکا د ګوښه کېدونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ 15 کلن ګډ ژوند ختم شوی او میلانیا ټرمپ د طلاق لپاره د سپینې ماڼۍ څخه د وتلو لپاره شیبې شماري. نیومن ویلي دا چې ټرمپ ولسمشر دی نو میلانیا ولې ترې طلاق نه اخلي. لامل یې دا دی چې که میلانیا وغواړي ټرمپ په دې ډول خوار او سپک کړي او لا چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دی لاړه شي نو ټرمپ به د میلانیا د سزا لپاره یوه لاره پیدا کړي. نیومن په 2019 ډسمبر کې په ناڅاپي ډول استعفا وکړه او اوس مهال د ټرمپ د منتقدانو څخه دی. د میلانیا ټرمپ دوستان ټینګار کوي کله چې په 2014 کې ټرمپ په ټاکنو کې بریالی شو نو میلانیا سخت وژړل ځکه هغې هیڅ تمه نه لرله چې خاوند یې په ټاکنو کې بریالی شي او د لوړې له مراسمو 15 میاشتې وروسته یې له نیویارک څخه د واشنګټن سپینې ماڼۍ ته کډه وکړه. هغه هم د دې لپاره چې زوی یې بارون د مکتب دوره ختمه کړي. په ورته وخت کې استفانی وولکوف د میلانیا د پخوانیو نږدې مرستیالانو څخه ویلي وو چې میلانیا د ټرمپ سره یو معاملاتي واده لاسلیک کړی چې ټرمپ له خپلې شتمنۍ بارون ته برابر حق ورکړي. وولکوف همدارنګه ادعا کړې چې میلانیا او ټرمپ د سپینې ماڼۍ په جلا جلا اتاقونو کې ژوند کوي او یو معاملاتي واده لري. خو د دغو ټولو ادعاو په اړه میلانیا وایي چې له خپل خاوند سره ښه اړیکه لري او ټرمپ هم ټینګار لري چې دوی هیڅکله شخړه او جنجال نه کوي.